السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو په دې خو خوشحاله یم الحمدلله چې الله تعالی موږ تاسو نه داسې کارونه اخیستل کوي چې هغه ډېر خلک کوشش کوي چې دغه لارې ته رسي، ولې الله هغه خلک نه دي انتخاب کړي. زموږ دا خوبي څه ده زموږ او ستاسو کیدای شي زموږ او ستاسو کومه دعا الله قبوله کړي چې دغه لار ته څوک پکې عملا کار کوي، څوک مالی کومک کوي، څوک نظري کومک کوي، څوک دلته چې هغه کومه ساحه کې ضرورت یې هغه خلک هلته هغه ځای ته موږ بیایي. نو دا ټول انشاءالله په دغه کاروان کې سره مشترک موږ مخته ځو او دغه خل ټول بختور خل دي. دا مشران دلته ولاړ دي، دغه د سروبي د سیند نه پورې ساحه نغلو ساحه دا کلی څه نومېږي؟ صاحبزادګانو کلی تقریبا 90 فامیله دلته اوسېږي، خو نه د صحي اوبو ساده یې درلودله، ورسره مسجد هم نه و الحمدلله. قمر بنسټ په هلو ځلو او د دوستانو ستاسو په مرستو مسجد هم هغه دی ورته شروع شو او تقریبا چتې مچول سوی په تکمیلېدو دی او صحي اوبه دې خواته تاسو وینئ ښه ماشاءالله ښه لوی سیند روان دی، خو البته د څښلو وړ نه دي. اوس الحمدلله هغه پاکې اوبه دي تاسو وینئ، ماشومان دلته ولاړ دي. خو موږ داسې چل دی چې ډېر خلک لا جمع نه سو چې موږ یو ناڅاپي راغلو. دغه د څاګانو سلسله خو مخکې هم افتتاح موږ کړې وه 351، دا البته 302 ساده که 3 ساده ښه 303 ساده د افتتاح مو اوس وکړه. نو دا سلسله به انشاءالله هم داسې تسلسل به روان وي. نو دې لپاره تاسو هم که چېرته غواړئ په دغه جاري صدقه کې برخه واخلئ، واتساپ نمبر در سره درته ښکاري، ورسره آنلاین مرستو لپاره لینک هم شته دی. مسؤل زموږ د دې څاګانو د بخش انجینر صاحب محترم دی. یو سامان څومره لګښت راځي که چېرته یو څو ورونه یو ځای شي، څو فامیله یو ځای شي غواړي دا جاري صدقه دی دلته وکړي، مثلا چېرته اړتیا وي خلکو زیاته د زنګونه وهي او یو سا باندې 14 له 1600 ډالر مصرف راځي کولی شي صحي اوبه خلکو ته وړاندې کړي. یو موضوع دا ده چې ځینې داسې څاګانې چې هغلته تقریبا 800 شپږ سوه 700 پورې مصرف راځي، ځینې داسې څاګانې چې موږ بار بار ویلي دي 3000 4000 تر 15000 پورې مصرف راځي. نو دغه ایوریج یا هغه اوسط ډول باندې موږ 1400 ډالر انتخاب کړي دي. که اضافه کېږي خو قمر له خپل بودیجې نه مصرفوي، که کمیږي بیا یې جمع کوي بیا خپل بجټ لخوا کوم بل ځای کې ضرورت یې هلته انتقال کېږي. همداسې دی انجینر صاحب، راځئ سره نور که مو هېڅ وس نه کېږي دغه لار کې خو لږ ځره ځان وخوځو او دا ویډیو هم در سره شریکه کړئ د څو پورې نورو ځایو کې موږ هم خلکو ته خدمت وکړو. همداسې انجینر صاحب السلام علیکم، خدای په امان.